اول ملګری چې بریس مسابقه کې راغلی عجیب رحمان حاجي دی د هغې پرچه چې تاسو وګورئ تاسو په خپله ډېر اوچت نمبر ورکړي عجیب رحمان صاحب راشه خپله جایزه دې ترلاسه کړي دویم محمد نسیم چې چېرته هغه خپله جایزه ترلاسه کړي عجیب رحمان محمد نسیم د هغه خپله جایزه ترلاسه کړي محمد نسیم دریم رشید احمد قاری صاحب هغه د لاسې خپله جایزه یې ترلاسه کړه قاری صاحب عبدالله چټي خپله جایزه یې ترلاسه کړه قاری عبدالله باز محمد حاجي هغه د راشي خپله جایزه یې ترلاسه کړه باز محمد حاجي د افغانستان د پکتیکا ولایت غلام صدیق حاجي صاحب غلام صدیق حاجي صاحب د افغانستان د کونړ ولایت قاری صاحب عبدالله د باجوړ هغه د خپله جایزه ترلاسه کړه حکیم الله ولد زهیر ګل د افغانستان د کونړ ولایت غالبا سمین خان هغه د راشد خپله جایزه یې ترلاسه کړه سمین خان رب نواز خان د پاکستان د پېښور حاجي خان د افغانستان د کابل د پغمان ارشاد الرحمن صاحب چې چېرته هغه خپله جایزه ترلاسه ارشاد الرحمن په جایزه کې موږ دا ویلو چې که مورونه اعظم نه وي بیا به نه ملاویږي ارشاد الرحمن حاجي سمیع وردګ د افغانستان د وردګ ولایت حاجي سمیع قاری صاحب ګل یوسف د افغانستان د کونړ ولایت عبدالمجید د افغانستان د کونړ ولایت میرا خان د افغانستان د کاپیسا ولایت محمد عزیز محمد واحد د پاکستان علاقې نه خبرې محمد عزیز محمد واحد محمد عزیز محمد واحد نصیر الله خان چې چېرته یې راشي خپله جایزه واخلي نصیر الله خان عبدالشکور شاکر د افغانستان هغه چېرته یې راشي خپله جایزه واخلي عبدالشکور محمد نعیم د افغانستان د وردګ ولایت اعلی محمد چې دی خپله جایزه واخلي اعلی محمد د وردګ ولایت عبدالله محسن د پاکستان عبدالله محسن غالبا د پاکستان راحت ګل حاجي دی د پاکستان د چارسدې ضلع شراغا چې دی خپله جایزه واخلي شراغا د افغانستان د جلال آباد ولایت میرام خان د پاکستان د تیرا ایجنسی زازه محمد حاجي شیخ خپله جایزه واخلي حاجي صاحب نعیم الله د افغانستان د خوست ولایت ممتاز حاجي صاحب د افغانستان د وردګ ولایت عارف حاجي صاحب د خوست ولایت د افغانستان د خوست ولایت حمید ګل د پاکستان غالبا د چارسدې صلاح الدین والد باز محمد عزیز د افغانستان ضیاءالدین د افغانستان د پکتیکا ولایت منور ګل
د پاکستان احمد ممتاز د افغانستان د وردګ ولایت محمد ریاض عزت خان د افغانستان محمد ریاض شاه محمد حضرت گل شاه محمد حضرت گل اسماعیل گل محمد داود یار محمد فضل ربی یار محمد مظفر مسافر انور زیر امان گل زیارت گل ساجد زادہ قاسم پاکستان ابراہیم ولد مذمد عزت عبید الرحمن پاکستان اسرار پاکستان ضلع سوات عمران پاکستان غالباً ضلع سواتی دلدہ سنائی کو اسی عمران جان عالم پاکستان ضلع سوات جان عالم فواد پاکستان ضلع سوات صادق حاجی پاکستان ضلع تر صادق حاجی پاکستان ضلع تر عقل جان پاکستان ضلع تر فواد مورگل ہویا فواد مکتر ہوگا احسان پاکستان دل پسنائی کو سے گیا احسان اللہ حاجی سردار پاکستان ضلع سوات ارشاد احمد پاکستان مردان ہدایت اللہ خانان افغانستان خوص ولایت محمد انور محمد زمان افغانستان خوص ولایت رحمان اللہ محمد جمال افغانستان خوص ولایت وقاص گلاب افغانستان خوص ولایت عامر اسلام محمد اسلام عامر اسلام محمد اسلام فتح اللہ افغانستان خوص ولایت شکر اللہ محمد اللہ شفیق اللہ ملګری حاضر نه یې حدې به د بیا نه ملاوي لکه ټول مقصد دا و چې حاضر شي سیف العلیم ولد عبدالسلام زلیدر پاکستان زلیدر زیودین ولد نور حلیم پاکستان زلیدر زرزر راضی دا جرزوالی جی خوبام خط عبدالرحمن قاضی عبدالحی پاکستان زلیدر حبیب اللہ رحمان اللہ پاکستان زلیدر سبحان اللہ رحمان اللہ پاکستان زلیدر واحد گل ولد خانہ گل پاکستان زلیدر خیستہ خان تازہ خان پاکستان زلیدر جانزیب خان محمد رسول پاکستان زلیدر
جانزيب خان محمد رسول محمد جان محمد رسول د پاکستان زلیدر دلاور حاجی د پاکستان زلیدر دلاور خان دلاور حیات الله یتکلم حیات الله بن رحمت یتکلم عبدالرزاق محمد قادر عبدالرزاق محمد قادر حیات خان محمد خان حیات خان محمد خان د پاکستان زلیدر خلیل الرحمن فضل وهاب د پاکستان زلیدر ارشاد الحلیم محمد حلیم ارشاد الحلیم محمد حلیم د پاکستان زلیدر علی حیدر محمود زاده علی حیدر محمود زاده عمر رحمان اگزر فضل رحمان عمر رحمان فضل رحمان د پاکستان زلیدر گلارب خان انور الله اسلد خان انور الله احسان الله محمد علیم فضل النبی سیف الحلیم عمر خان دلبر محمد زاید سرفراز خان فاس محمد خان فاس محمد خان دلبادر خان دلبادر څوک حاضر نه جایزه حق نه لري محمد ریاض عزت خان محمد ریاض عزت خان شاه محمد اظهر گل زر زر راځي جایزه ترلاسه اسماعیل ګل محمد اول اعلان واورئ د مسابقې نه وروسته د روټۍ انتظام د ملګري چې ځئ هغوی دپاره د روټۍ انتظام شوی لیکن دلته ځای نه و نو هر سړی به خپل طعام ځان سره اخلي لاندې ملګري موظف دي هغه ته پاس ده چې اوس هلته کېږي خپله ډیوټي ترلاسه کړي ایت خان هغه ته پاس ده چې لاندې کښېني چې کوم ملګري ځي هغه ته خپل اجازې ورکړي فضل رابي یار محمد یاد شو داود یار محمد مظفر مسافر انور زیب احمد گل عبدالواحد رحمت الله عبدالواحد رحمت الله نور محمد اظهر گل نور محمد ده نور محمد اظهر گل دیکھیں چلے گئے نجیب محمد اظہر گل شیخ غلط ہے نجد محمد اظہر گل اورونو سبا به انشاءالله بیا مولوي صاحب تقریر کوي په دې زبانه ټول ته پاس دې ځل راشي انشاءالله یو سبا بیان دی واوري انشاءالله ټول ته پاس دې راشي نجد محمد اظهر گل قیوم اظهر گل قیوم صابر محمد جان سعید صادق لایق صادق عقل زری چتی خپل اجازه واخلي عقل زری وشو اکرم زرین عادل میرازم گلاب جان محمد تاسو لکه دی کنه څه شي واه او سبا کې راولم اکرم زرین عادل مال محمد شیر محمد ما محمد ہے کمال محمد ہے نظام الدین زر محمد کفایت وکیل خان اسد دینار خان رفیع اللہ علی محمد حفظ اللہ حاجی ملک خان دے تو بلند خان دے حفظ اللہ حاجی بلند خان
شیرزمین جاوید خان امانگل جاوید خان نیز خان دا آخری کس ہو چھے کم کسانو چې پرچې ورکړي موږ له موږ نه پاتې هغه به سبا راشي ما سره خپل نومونه درج کړي هغه به د اتوار په نظر کې شي او په دې باندې موږ خپله اجتماع پای ته رسو کوم ورونه چې راغلي شي خپل تواب ځان سره اخلي هغه ورونه چې تواب دپاره موظف دي کوشش وکړئ چې ورونه په لار تواب ته لاړ نه شي